شارشاین درنو لیدونکو سلامونه او نیکې هیلې مې ومنئ. زه رفهیم یم او راغلی یم د کابل ښار شهرنو سیمې ته چېرته چې ډېری پښتون شینوار رسټورانټ موقعیت لري. نن به د ډېری پښتون شینوار رسټورانټ خواړه درته درښایم او د دې له مسؤلینو سره به خبرې کوو چې دوی څو ډوله خواړه پخوي، کوم خواړه ډېر خوندور او د هېواد راتلونکي مېلمانه یا دلته راتلونکي سیلانیان چې دوی ته راځي د خوراک لپاره کوم خواړه ډېر خوښوي او کوم خواړه ډېر مزېدار دي. شینواري خواړه چې نن سبا په ټول افغانستان کې ډېر زیات مشهور شوي دي. د مشهورتیا لاملونه یې څه دي؟ پر همدې موضوع به د دې رسټورانټ د مسؤلینو سره غږېږو او د دې رسټورانټ خوندور خواړه به هم درته ښایي. درنو لیدونکو کاکانو لګی دی او غوښه میله کوي. د دې سره خبرې کوو چې دا غوښه چې کله دوی راوړي له کوم ځای راوړي او څومره پیسو باندې دوی ته تمامېږي، د څومره عاید ترې دوی ترلاسه کوي. السلام علیکم. وعلیکم السلام. خیر خیرت ته جوړې. ډېره مننه کاکا. ته ښه یې؟ صحتونه ښه دي؟ ډېر خوشحاله اوسې. که د دې غوښې په اړه لږ معلومات راکړي، دا غوښه تاسې په خپله مال الانوئ که نه له بل ځای راوړئ؟ دا زموږ یو کسات سره قرارداد دی، خو دا مال د مزار مال دی. په دې منډۍ کې د ټولې کوڅې له هماغه غوښه ورکوي. مطلب د دې کوڅې ټولو رسټورانټونو هوټلونو ته هغوی غوښه ورکوي؟ هغوی واسې نومېږي. مالونه کوم مالونه راوړئ؟ کسان که نه غټ مالونه؟ نه نه، دا د برګان دي. د برګان دا څه دي؟ دا د واړه بچي دي. واړه بچي دي. بلکل. ښه همکار به مې تاسو ته ښایي دغسې واړه بچي غوندې دي، د برګان ورته وایي، نو دغه نوم سره موږ یو څه نه دي. که دا راته وایي چې د دې غوښې قیمت تاسو ته څنګه تمامېږي؟ پر څو روپۍ تاسو ته درکوي؟ بیا تاسې په کوم سیستم سره خرڅوئ؟ څو ډوله خواړه دې پخوئ؟ دوی لکه موږ کباب پخوو او کړۍ ته نه پخوو. بیا کباب دوه رقمه دی، مثال دمداره دی، بېدمه دی، او کړۍ چې دی هر قسم پخېږي. اوس خړه غوښه هم پخېږي، ساده سپین هم پخېږي، رومیانو والا هم پخېږي، د شکمپوره موږ پخوو او رنونه موږ پخوو. او اول پړاو یې همدا دی که نه؟ کله چې تاسې خواړه تیاروئ دغه کوم سیخ کباب یا کړۍ چې برابروئ، له همدې ځایه به یې شروع کوئ؟ له همدې ځای نه شروع کوو. د اول د همدې نه شروع کوو. د غوښې میده کول خو کله ورته مشکل نه دی پیدا شوی؟ لاس ګوته چې یو دې خوږ کړی نه دی؟ ونه دا خو پکې راځي خامخا نو ځکه چې چاو سره کار دی، کله کله پرې کېږي. او دلته چې کله مالونه راځي، همدا یوازې همدغه مال له سره تر پایه خرڅوئ که نه مالونو کې تغییر راولئ؟ دا لکه موږ ته خو همدا ټول چې دی لکه کسات چې دی بیا موږ ته داسې غوښه رالېږي چې دا نازکه وي. موږ ته سخته غوښه کار نه کوي. خلک یې ډېر خوښوي؟ خلک خوښوي. او تاسو د خوراک هغه ټایم څه وخت شروع کېږي؟ مېلمانه او دغه راتلونکي خلک څه وخت راځي؟ 12 بجو شاته شروع کېږي. 12 بجو نه شاته. ښه، ته خپل کار هم کوه، ستا له نورو ملګرو سره هم غږېږو او له نورو کارګرو سره هم غږېږو چې هغوی په کومو کارونو مصروف هغه هم هوادار ته ښایو. ستا نه ډېره مننه چې موږ سره څو خبرې وکړو. خوشحاله اوسئ. خوشحاله اوسئ. ملګرو ورځو نور کارګر هم لګیا دي، هغوی هم خپلې برخې مخ ته وړي، خپل کارونه مخ ته وړي، ګورو چې هغوی څه کوي او څومره وخت کېږي په دغه کار کې مصروفه دي. درنو لیدونکو، کړۍ شینوارې، سپینه کړۍ، چوپان کباب او چرګ کړۍ او چرګ کباب، دغه خوراکونه دلته تیارېږي. نو اوس به بیخي درته معلومه شوي چې دلته کوم خوراکونه تیارېږي. د استادانو سره مو خبرې کړې دي، د ټولو خوراکونو په اړه مو کې پوښتنې نه وې کړې، دلته نو هر څه لیکلي دي او دغه ټول خوراکونه دلته په ډېری شینواري رسټورانټ کې برابرېږي یا ډېری پښتون شینواري کې برابرېږي. استاد راسره ولاړ دی، دی نو د کړۍ استاد دی، د سره خبرې کوو. استاد محترم ستړی مه شي. استاد بخیر راغلی. استاد ښایست دی. ډېره مننه. استاد محترم د کوم ځای څخه یې؟ زه ننګرهار ولایت اوسېدونکی یم. ننګرهار ولایت کې د کوم ځای؟ دیبالاس کې مې ولسوالي شینوار. دیبالا شینوارې دی سړی او واقعیت سره چې کړۍ به خوندور ځکه چې کړۍ او کباب نو د شینوار خاص مشهور دی. استاد ته راته ووایه دغه یو نوم مې دلته ولیده، قاو په نوم، دغه مې ونه پېژانده، دا څه ته وایي؟ ثابت ګوسفند دی، من کې وریځه چمکېږي او شکمپور دی. ثابت ګوسفند دی مطلب پوره پسه پخوي او هغې د پاسه وریجې اچوي. دلته د دې زمینه سازي شته چې مثلا یو مېلمانه راشي او دا ورته تیار شي؟ څومره وخت به ونیسي؟ دا 4 ساعته وخت نیسي. 4 ساعته کې دغه ګوسفند پخېږي، کوم ته قاو ویلی شي، او خوندور به ضروري ځکه چې پوره پسه یا ګډ ته پوخ کړي او په هغې د پاسه بیا وریجې مو واچوي نو ډېر خوندور به وي.
استاد د کړي په خول څومره وخت دې زده کړي دا دونه دیارلس کاله کېږي بس دا قسم دی زما څو کال شاګردي دې کړې داسې یو کال یو نیم کال شاګردي مې کړې ده یو کال یو نیم کال شاګردي کړې ده او تقریبا 9 کال شاوخوا د استادۍ راځي د کړي په خول اسانه کار دی که سخت والا به تجربه غواړي یو سخت کار دی چې اسانه کار دی نه کوي د کومې غوښې نه ښه کړی راځي د ملا غوښه نه ښه کړی راځي بیا پستې غوښې نه ښه کړی راځي تاسې یوازې اډرونه دي دلته همدلته مېلمانه راځي په څو ډول یې خرڅوئ والا داسې خلک زنګ وایي دلته راځي پوه شئ زیاتره خلک نه راځي بیا زیاتره خلک زنګ وایي غوښې پخوي وړو ته پرو ته ورته مطلب اډر راځي دفتر نه ته وړئ ډېر په اډر خرڅېږي که دلته داخل کې په هوټل کې په اډر خرڅېږي دلته خرڅېږي پوه او ستاسې قیمتونه څنګه دي یو کړۍ تر څو پورې لرئ څونه تر څو پورې سیخ کباب مو څنګه دی دا د کیلو حساب دی کیلو حساب دی کیلو په څو روپۍ کیلو 680 روپۍ شپږ سوه اتیا روپۍ د یو کیلو کړۍ برابرېږي یو کیلو کړي برابر او سیخان مو څنګه دي یو حساب دی دواړه حساب دی د کیلو په حساب دی ملګرو خبره د کیلو په حساب ده نو که غواړئ خوراکونه وکړئ اوس نو ورته ځان برابر کړئ ملګري راجمع شئ که یو کس خرچه کوي په ټولې کوي نو پیسې سره برابرې کوي او راشئ د کیلو په حساب 600 روپۍ یو کیلو کړۍ او یا هم سیخ کباب نور خوراکونه هم ورسره شته استاد ستاسې په خوراکونو کې کله چې هېوادوال راځي کوم خواړه ډېر خوښوي والا کړي ډېر زیاته خوښوي که نه او خرڅېږي به هم ډېر ان شاء الله د خرڅېږي شینواري باندې مشهوره ده تاسې خپله پکې څه ډېر خورئ والا موږ هم ځان دغه غوښې خورو پوه شئ دا غوښې دي غوښه د مزې دي او والا زیاتره به دا دیګم شاګردانو لپاره پخ کړی دی پوه شئ دی شوق کړی دی پوه شئ او که دا راته وایي چې د غوښې پخول د کړۍ د پخولو په وخت کې کله د کړۍ سوځېدلی دی او دا خو راځي پکې دا خو استاد یا مشر درته خو څه نه دي ویلي والا بس احتیاط ورباندې کوي پوه شئ نن څه وایي سبا ونه شي سمه څه نه کوي نه خو څه نه کوي مشران دي سړی وایي رانه ډېر شوي داسې کړۍ رانه سوځېدلې او سیخ کباب ورانه هم داسې کېږي خرابېږي ترې نه خو خیر دا ژوند دی هر څه پکې راځي نو پخولو خواله خرابوالی هر څه پکې راځي استاد ډېره مننه چې موږ سره خبرې وکړو رمضان خیر اوسه